بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټکی. د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې 15مه ناسته د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د 300 میلیون ډالرو په ارزښت د 25 سوداګریزو هوکړلیکونو لاسلیک او د ایران او عمان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ لیک. دلی مهربان خدای په سپیڅلي نامه درنو کو سراندرم راس خبرون ته شراغلاس نن سهشنبه د روان کال د سلواغې 28مه نیټه د زم د بشپړ خبرون دي. د اسلامي امارات رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې 15مه ناسته وشوه. ارګوای دی ناسته کې د مالیې وزارت د 1404 مالی کال د درېیمې روبي په پای کې د مرکزی ولایتي غیر مالیاتي عایدو د عوایدو فرصتونو او د عاید لرونکو پراختیایي پروژو د مصرف راپور تایید شو. دغه راز د ناسته کې یو پلاوي ته دنده وسپارل شوه چې د کابل د دهسبز ولسوالۍ د ترخیلو تنګي سیمه کې د کابل ولایت اداري کمپلیکس جوړولو څرنګوالي په اړه ارزونه ترسره کړې. ورته مهال په دې ناسته کې د روغتیایي کادرونو او د راسندونکو د ستونزو حل په اړه هم خبرې شوې دي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په شتون کې د ازبکستان د سیدریال والی سره د افغان ازبک سوداګریزه ناسته کې د ودانیزو چارو، خوراکي توکو، کرنې، فرنیچر، جامو او درملو په برخه کې د څه باندې 300 میلیون ډالرو په ارزښت 25 سوداګریز هوکړلیکونه لاسلیک شول. ښاغلي عزیزي په دې ناسته کې ویلي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې پراختیا موندلې او دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري په 2025 میلادي کال کې د 2024 کال په پرتله زیاته شوې ده. د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي چې نن د روغتیا په برخه کې د نږدې 1500 متخصصینو د فراغت په مراسمو کې وینا کوله ویل چې تجارت له طبابت څخه بیل کړي. ښاغلي جلالي زیاته کړې چې زموږ د بریالیتوب راز په دې کې دی چې د طبابت له سپیڅلي علم څخه د تجارت لپاره ګټه وانخلو. همداراز د عامه روغتیا وزیر ټینګار وکړ چې ډاکټران باید د طبابت اخلاق په جدي توګه مراعات کړي. او وروستۍ خبره چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس ارغچی په جنوا کې د عمان د بهرنیو چارو وزیر سید بدر البوسعیدي سره وکتل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلي ارغچی په دې لیدنه کې د خپل هیواد د مشروع ګټو او حقونو د خوندي کولو او د سیمې د سولې او ثبات د ساتنې لپاره د پایلرونکې ډیپلوماسي د کارولو په برخه کې د ایران پر هوډ او جدیت ټینګار وکړ. ورته مهال د عمان د بهرنیو چارو وزیر د سیمې د سولې او ثبات د پیاوړتیا په برخه کې د ایران رول ته په اشاره د ډیپلوماټیکو بهیر د دوام په برخه کې د ایران ټینګ دریځ وستایه او هیله څرګنده کړه چې د خبرو اترو دا پړاو به په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي. قدرمنو کو له عملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښه